د ننګرهار والي د ګڼو موضوعاتو حل په موخه د اړوند ادارو مسؤلینو سره ولیدل. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند د ولایت مقام په مقر کې د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت، بهرنۍ چارو، اوبو رسولو، د تخنیکي او مسلکي زده کړو، د ښوونې او روزنې او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو سره په لیدنه کې د دوی د ترسره کړو کړنو راپورونه واورېدل. د ننګرهار مرستیال والي سره د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین ولیدل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري سره د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین مولوي احمد قادري په مشرۍ پلاوي ولیدل چې پر مهال یې په دې ولایت کې د یاد وزارت په اړوند چارو او فعالیتونو خبرې وشوې. ننګرهار کې هیواد ته راستانه شوي یو شمېر هیوادوال وایي د سرپناه نشتون برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی له اړوند ادارو غواړي چې د سرپناه جوړولو په موخه دې ورته د نمرود ویش لړۍ پیل کړي. جلالاباد ښار کې یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو سره د ژمنۍ البسې مرسته وشوه. د ننګرهار اقتصاد ریاست په هڅو د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست تر چتر لاندې او د LRD موسسې له لوري د جلالاباد ښار یو شمېر ناحیو کې 2 شپېته یتیمانو، کونډو او بې سرپرسته کورنیو سره د ژمنۍ البسې مرسته وشوه. جلالاباد ښار کې د 9.5 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د یو سړک او ویالو جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار مرکز جلالاباد ښار د 8مې ناحیې په 21م ګذر کې د ښاروالۍ تر چتر لاندې د نړیوال بانک په 9.5 میلیون افغانۍ مالی لګښت او د UNDP موسسې په تخنیکي همکارۍ د 963 متره په اوږدوالي او 15.5 متره په پراخوالي د یو سړک او ویالو کانکریټ کولو چارې پیل شوې. د ننګرهار اقتصاد ریاست په هڅو اکیډ موسسې له لوري په درینور ولسوالۍ کې 155 کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته 15 کمپلې، بوټان، جمپرونه، څادرونه، بنیانونه او نور توکي ورکړل شول.